سلام، اوس هم څو لنډ خبرونه. افغانستان د دوو واقعیتونو لرونکی دی چې یو یې جنگ او بل یې هغه ملت دی چې په پیاوړې اراده د خپل راتلونکي لپاره هڅې کوي. دغه مطلب ولسمشر غني تیر ماښام له اسلامي هیوادونو له راغلو میلمنو سره په میلمستیا کې څرګند کړ او همدارز هیله وښوده چې دوی د افغانستان دا څیره لیدلې وي. ښاغلي غني همدارز پړاو کړه چې د افغان ملت د ارادې بنسټ اسلامي او افغاني هویت جوړوي او موږ لیواله یو چې له ټولو اسلامي هیوادونو سره په ګډه په جلا سمپوزیم کې د مدرسو د نصاب پر تجدید او د مدرسو، ښوونځیو، پوهنتونونو او جوماتونو د وصلولو په برخه کې ګډ بحث وشي او د اسلامي هیوادونو بریالۍ تجربې شریکې شي. په کابل کې د ناټو ملکي سفیر وایي که طالبان فکر کوي چې ناټو او امریکا به افغانستان خوشي کړي دا یې تېروتنه ده. نوموړي ټینګار کړی چې ناټو د زلمي خلیزات او جرمني د سولې له هڅو ملاتړ کوي او طالبان باید له دغو منځګړو سره هر اړخیزه همکاري وکړي. ولسمشر غني تیره ورځ د افغانستان د تاریخي څیړنیز مرکز د کتابتون او ارشیف برخې پرانستې او د افغانستان ځینې تاریخي نسخې چې په لندن کې د افغانستان د تاریخي مطالعاتو مرکز په همکارۍ برابرې شوې د ارشیف کتابتون ته وسپارلې. د ولسمشر ماڼۍ ستر سلاکار عبدالغفور لیوال په دې مراسمو کې ویل په لندن کې د افغانستان د تاریخي مطالعاتو په مرکز کې د هیواد اړوند د تاریخي آثارو 2000 نسخې په فزیکي ډول او 10,000 نسخې په ډیجیټلي ډول موجودې دي او د دغه مرکز مشر ژمنه کړې چې په راتلونکو پړاوونو کې به نورې نسخې هم د افغانستان د تاریخي څیړنیز مرکز ارشیف ته وسپاري. ښاغلي غني هم په دې مراسمو کې ویل موږ باید د تاریخ له لارې له راتلونکي سره د تیر د وصل حلقه واوسو او اړتیا ده چې زموږ نوی نسل افغانستان پیژندونکی وي. په بلخ کې د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین د ښارونو د غیر پلاني پراختیا، د نفوسو وده او د اقلیم بدلون په هیواد کې د هوا د ککړتیا د زیاتوالي لامل بولي. دوی تیره ورځ د بلخ په مرکز کې په یوې راټولېدنه کې ویل دغې ادارې د هوا د ککړتیا له ډیروالي د مخنیوي په موخه په څو ولایتونو کې د هوا سنجولو دستګاوې لګولې دي. د یادې ادارې مسؤلین دا مني چې افغانستان د چاپیریال ساتنې له اړخه په نړۍ کې یو له اغېزمنونکو هیوادونو دی او همداراز لوړې ودانۍ او له بې کیفیته سون توکو ګټنه پر چاپیریال ناوړه اغېز کوي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ لپاره د طالبان نومول شوی ولسوال ووژل شو. د ننګرهار سیمه ییز مسؤلین زیاتوي دغه کس چې محمد آصف نومیده تیره ورځ په چهلګزۍ سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د نوموړي لخوا یو ماین د ځای پر ځای کولو پر مهال وچاودېد. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې د نوموړي یو بل ملګری هم وژل شوی دی. او 3 کسان په ننګرهار کې د نشه یي توکو د لیږد په تور ونیول شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه کسان تیره ورځ د پولیسو په بېلابېلو عملیاتو کې له 140 کیلوګرامه بېلابېلو نشه یي توکو سره یو ځای نیول شوي دي. د یو بل خبر له مخې د دغه ولایت په مومندري ولسوالۍ کې 50 کیلوګرامه چاودونکي توکي هم ترلاسه شوي خو په تړاو یې تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.